نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته کلیر کوم چې څنګه موږ د یو کې اکاونټ په پاکستان کې بغیر وی پی ان بغیر د سیما په ایزیلی کریټ کوو او د هغې ارنینګ به موږ انجوای کوو په پاکستان کې او د هغې لایف آپشنز وغیره چې کوم آپشن په یو کې کولو دي هغه آپشن به تاسو دلته وي ځکه چې تاسو سره د یو کې اکاونټ دلته کې کولو شي. راځئ سکرین سایډ ته چې ویډیو سٹارټ کوم ډایرکټ نه به هم ټایم ضایع کوم نه نور څه. خو که په چینل باندې نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ شیر کړئ او ویډیو بار بار ګورئ. ټولو نه پهله خو موږ د پکار یو نیو جیمیل چې په هغې باندې د ایس د ټیک ټاک اکاونټ نه یا د نور څه که جیمیل اکاونټ جوړولو چل نه راځي نو جیمیل اکاونټ جوړولو چل ما دلته تاسو ته هغه کړی دی. یوټیوب به کولو که یوټیوب کې به ښه وګورئ دې کې به زما تاسو ته د جیمیل جوړولو چل ښولی دی. دې کې تاسو جیمیل جوړولی شئ په اسانه طریقه په پښتو کې دی هم په پښتو کې وګورئ هم پښتو کې خپل ځان له جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. جیمیل اکاونټ نه پس ته بیا موږ څه کوو هغه راځئ ګورئ. اوس جیمیل تاسو جوړ شو تاسو طریقه ما په یوټیوب ښولی جیمیل هم هغې طریقې سره جوړ کړو که در سره پیله نه پروت وي په هغې اکاونټ نی نو به دلته به راشي دا لاندې وګورئ دا don't have an account زموږ اکاونټ لا نشته نو ساین اپ به ووهئ. اکاونټ باندې موږ کلیک کوو موږ سره دا انټرفیس راغو دي کې ګوره تاسو په نمبر هم جوړولی شئ که نمبر د سره فارغه پروت وي او په جیمیل هم خو هغې نه پهله به تاسو څه سیټینګ چینج کوئ دلته پی کې لیکلی دی پی کې مین پاکستان دا پاکستان به تاسو څنګه چینج کوئ دې پی کې باندې به کلیک کوئ دې کې به موږ سره کنټریز راشي نو هغې کې به موږ ولیکو یونایټډ کینګډم ولې زموږ یو کې پکار دی موږ د یو کې اکاونټ جوړو یو کې موږ کلیک کوو دلته موږ سره ریجن کې راغی یونایټډ کینګډم بیا به موږ په ګوګل باندې کلیک کوو کنټینیو ویث ګوګل هغې نه پس ته ما جیمیل جوړ کړی په هغې باندې ما کلیک کوو بس سمپلی اوس دې کې خپل ډیټ آف برث وغیره ورڅه ورکوئ ډیټ آف برث هم څه دی هغه پکې ورکوئ خو چې 18 پلس راولئ که 18 پلس نی بیا به ستاسو اکاونټ کې ډېر شیزونه داسې وي چې هغه به تاسو ته اکسیسیبل نه وي نو که ډیټ آف برث هم کم راځي په کم ایج نه شروع کوئ نو ډیټ آف برث داسې ولیکئ چې 18 کې وي دا نیم به بس تر هغې ورکوم چې څه لپاره جوړوئ او هغې کې به بیا تاسو دې کې داسې راشئ دې درې هغې باندې به کلیک کوئ دا وګورئ دلته ټیک ټاک سټوډیو دی په دې به کلیک کوئ نو دې کې به بیا تاسو وګورئ چې دې کې به تاسو ته مونټایزیشن کې هر هغه آپشن کولو دی چې کم یو کې ته خلکو ته کولو وي دې کې کریټر ګوره کریټر ریوارډ پروګرام دی په دې ذریعه باندې ستاسو چې کله په دې اکاونټ کې کانټینټ ګرو شي مطلب ستاسو چې خپل کم څه ویډیوز پې ورکوئ یا څه هم ورکوئ هغه چې دې کې څه خپله کرایټیریا ده دي اوس دې کې ګوره چې دا شیزونه ستاسو پوره شي ګوره 18 پلس دا خو صحیح دی 10,000 فالوورز او 1 لک ویډیو ویوز دا راځي ښه ایزیلی دا راځي دا به څنګه راځي د دې طریقه هم زه تاسو ته ښیم څنګه به خپل اکاونټ ګرو کوئ دا یو د دې طریقه هم درته ښیم کمې ویډیوز په دې باندې وځي هغه هم درته ښیم خو د دې دپاره به تاسو چینل فالو کوئ او زما هر ویډیو به ګورئ نو هغه به تاسو اپ ټو ډیټ ساتي په دې کې به داسې آپشنونه ګوره دا چې تاسو دا آپشن کلیک کړئ دا چې کله تاسو دې شي ته اویلیبل شئ ابر نو دې کې هر یو شی تاسو ته ایزیلی اویلیبل کیږي لایو آپشن هم دې کې ستاسو راځي ستاسو دې کې هر څه راځي بغیر وی پی ان بغیر هر څه تاسو به هر څه دې کې کولی شئ نو دا ویډیو وګورئ ملګرو سره هم شیر کړئ هغوی ته هم اسانه کړي ځان ته هم اسانه کړي نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ به څنګه موږ 2025 کې د موبایل او د انټرنیټ نه پیسې ګټو هغه هم 5 داسې ویب سایټونه ورته ښیم یا 4 دي که 5 دي ما سره داسې ویب سایټ پرتې چې هغې کې تاسو به ویډیوګانې ګورئ بس او د هغې پیسې به ستاسو اکاونټ ته څنګه ټرانسفر کوو داسې ویب سایټ یې ورته ښیم نو تر هغې که تاسو زما چینل ته نه یې سبسکرایب نو سبسکرایب کړئ او ورسره دا بیل آیکن دباو کړئ چې آل ویډیوز تاسو ته په نوټیفیکیشن درځي او که د یوټیوب او انټرنیټ پیکیج د سره نه تاسو ما فیسبوک چینل ته هم راتلی شئ فیسبوک باندې زما چینل سبسکرایب کولی شئ په دې به هم تاسو ته هر قسمه ویډیو دلته اویلیبل نو تر هغې والسلام الله حافظ نیکسټ ویډیو لپاره سټې ټیونډ اوسئ